آیا کله مو فکر کړی ده چې زه باید په کوم شکل ژوند وکړم؟ کله مو دا فکر کړی ده چې زما هدف څه ده او زما په دنیا کې په دې نړۍ کې مفهوم د ژوند کولو څه دی؟ دغه ټول هغه سوالونه دي چې د یو انسان معنا په دې دنیا کې ښیي. نو بنان تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو خپل هدف پیدا کړئ او خپل هغه مسیر پیدا کړئ کوم چې خدای تعالی تاسو را لیږلي یاست؟ زموږ استاد په ژوند کې دوه شیان ډېر زیات مهم دي چې هغه یو مینه ده، یو عاطفه ده، یو شوق ده او علاقه ده. بنان تاسو همیشه هغه کار وکړئ، هغه موخې ته کار وکړئ چې تاسو یې ډېری وخت په خیالونو کې ګورئ، تاسو یې ډېری وخت په فکر کې ګورئ، تاسو همیشه په فکر کې وي. کله چې په لار پیاده روان وي، کله چې چا سره خبرې کوي، کله چې سر په بالښتۍ دی او د تاسو په فکر کې هماغه کار وي، تاسو هغو موخو ته کار وکړئ ځکه تاسو په هغه کار کې راحت یاستئ، ځکه هغه تاسو د زړه له تله غواړئ. او هڅه مه کوئ چې هغه کار وکړئ چې په تاسو بوج شي. هغه کار په همغه لحظه په همغه وخت کې تاسو هڅه وکړئ چې هغه ته د پای ټکی کېږدئ او هغه کار شروع کړئ چې ډېری وخت یې تاسو په دنیا کې یاست، هغه په فکر کې یاست، هغه په سوچ کې یاست. نو بنان تاسو کولی شئ چې په پوره ایمانداري هغه کار وکړئ ځکه هغه ته چا نه مجبور کړی چې هغه کار ته وکړي. هغه کار ته له خپلې انګیزې کوي، هغه کار ته له خپل داخلي حالت نه کوي. یو داخلي مجبوریت انسان ته پیدا کېږي چې زه باید دا کار وکړم. نو بنان تاسو هغه خو ماته نه معلومیږي چې تاسو ډېره وخت د څه شي په اړه باندې فکر کوئ. یو څوک غواړي چې یو مثلا یو فوټبالر شي، د ده سوچ د ده فکر همیشه که صنف کې وي، که ملګرو سره وي، که ټلویزیون ګوري، که تلیفون کې لګیا وي، دی همیشه د فوټبال په فکر کې. دی باید هڅه وکړي د دې موخې د رسېدو دپاره دغه خپله ذوق نور هم قوي کړي او د دې دپاره کار وکړي چې څنګه کولی شو. دا چې په بعدي مرحلو کې موږ بیا تاسو ته نور شیان وړاندې کوو چې څنګه موږ کولی شو خپل هدفو ته ورسېږو، لیکن په سر کې د اهدافو ټاکل ډېر زیات مهم دي. السلام علیکم، زه زید حسین خان یم. خوشحاله یم چې تاسو سره د ژوند د اهدافو په هکله باندې خبرې کوم. نو د ژوند هدف ټاکل ځان ته معلومول ډېری خلک په دې کې ورک وي، نه پوهېږي چې دی څه کار وکړي. کله مثلا دوی ته نور خلک کارونه یا موخې تعینوي. مثلا یو څوک د هغو ته پلار، مور، ورور، کاکا، زوی، ملګری، انډیوال موخې په اصطلاح باندې ورته تعینوي. خو متاسفانه هغه سړی چون مجبور سوی ده، هغه انسان مجبور سوی ده چې دی خپل د زړه کار ونه کړي، دی یو مجبور حالت کې ده او ده ته هم موخه نه معلومیږي. نو بنان موږ په لنډه توګه که ووایو چې څنګه کولی شو اول خپله موخه تعیین کړو، نو خپل هدف تعیین کړو او موږ هغه هدف ترسره کولی شو. موږ باید په شروع کې چې کله غواړو چې معاصر څوک شو، باید فکر دا وکړو چې زما څه شي خوښېږي. او دا ډېر اسانه ده. ته فکر کوي همیشه، ما مخکې وویل چې په لاره کې، په کوڅه کې، حتی په مسجد کې، حتی چې کله لمونځ کوې په فکر کې د یو کار وي. نو بنان ستا موخه همغه ده، هغې ته کار وکړه. یو سړی غواړي انجینیر شي، یو سړی غواړي ډاکټر شي، یو سړی غواړي چې په اصطلاح باندې یو بل څوک، یو سړی غواړي چې ښه ژورنالیست خبرې وکړي، یو سړی غواړي چې یو ښه شاعر شي. خو ورسره باید فکر وکړي چې په کوم شکل زه کولی شم. دا دواړه یو تعینول دي چې ته باید موخه تعین کړي، یو یې بیا کول دي چې هغه بیا نورې خبرې دي. نو بنان که د موخې تعینول درته سخت وي، له ځان سره سوچ دا وکړي چې زه همیشه د څه شي په باره کې سوچ کوم، زه همیشه زما په دنیا کې د خیالونو په دنیا کې څه شی وي او همیشه مې څوک خوښي. بله لنډه طریقه د موخې تعینولو دپاره، تاسو که کله په خپله جامعه کې بعض انسانان، بعض اشخاص، بعض شخصیتونه وینئ چې هغوی په اصطلاح باندې د تاسو ډېر خوښي، د هغوی کارونه ستاسې خوښي، د هغوی کړنې ستاسې خوښي. فنان زه فکر کوم ستاسې هغه میلان ته هغه طرف ته د کار ډیره هڅه وي چې داسې یو څوک شي. نو په ژوند کې الګو ټاکل هم ډیر زیات مهم کار دی.
دا چې مونږ څنګه کولی شو بیا هغه خپلو هدفو ته ورسیږو، خپلو موخو ته ورسیږو، دا انشاءالله په نورو بادي خپرونو کې، په نورو بادي ویډیوګانو کې به له تاسو شریک کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.